ته اوس موږ ټول ته دا ووایه په تا کې داسې څه کمی شته چې تا ته نه بلکې ټول نړۍ ته هغه ستاسو نیمګړتیا معلومه کړي د ناکامه فلمونو جلۍ یو څه وچږده یو تر څو چې تا ته اشاره ونه شي که نه ستا موټر د دې خو له ماشومتوب نه ژبه بندېږي دا یې نیمګړتیا ده دې سره څوک مرسته نه شي کولی تبکي ووایه نه ښاغلیه اوس نه تبکي هیله کوم زما ژبه بنده کیږي زموږ تبکي یوه وړه نیمګړتیا لري کوم چې زموږ ټولنه او زموږ خلک دا ډېره لویه نیمګړتیا ګڼي تبکي چې کومه نیمګړتیا لري په هغې موږ پوهېږو مګر تبکي چې کومې ښېګڼې لري په هغه باندې هېڅوک نه پوهېږي زه غواړم د تبکي د ښېګڼې یوه بېلګه تاسو ټولو ته وښیم راځئ چې یوه لوبه ترسره کړو د خپل د دفتر نوی کارکوونکی تبکي او د دې دفتر تر ټولو تکړه کارکوونکی او یوه پخوانی کارکوونکی ساکشي ترمنځ ساکشي راځه نو راځئ چې پیل کړو د پوښتنو او ځوابونو یوه سیالۍ ده ساکشي ته راته دا ووایه په یو کال کې د ډېرو کسانو د یوګا کولو تر ټولو لوی ریکارډ د چا په نامه ثبت شوی دروفه هغه تبکي ښاغلیه زموږ د هندوستان په نامه په دې توګه چې د یوګا کولو پر مهال د دهلي په ښار کې کابو 15,000 او 985 کسانو یو ځای یوګا کړې وه ځواب یې سم دی ساکشي بله پوښتنه خبرونو ته ولې نیوز وایي دروفه خبرونو ته خو باید نیوز ووایو که خبرونو ته نیوز نه وایي نور به ورته څه ووایو ځکه چې خبرونو نوم خو نیوز دی تبکي ښاغلیه خبرونو ته ځکه نیوز وایو ځکه چې ان د شمال ای د ختیځ ډبلیو لویدیځ او اس د جنوب په معنا دی بالکل سم ځواب ساکشي د المار چې دی که نه دا له کومو عناصرو نه جوړ شوی دی تبکي ښاغلیه المر د هایدروجن هیلیم نایتروجن سیلیکان اکسیجن کاربن او آیرون او سلفر نه جوړ شوی دی بالکل سم ځواب اوس به یوه اسانه پوښتنه وکړم لومړنی غږیز فلم کوم و او کله خپور شو تبکي ښاغلیه د هند په سینما کې لومړنی غږیز فلم د لوماره په نامه و
او ښاغلي هغه په 1931 د مارچ په 14 خپور شوی و. همداسې ده، بالکل سم ځواب. دا د طبقې ښېګڼه ده. دا په ډېرو شیانو پوهېږي. که څه هم ژبه بندېږي، مګر دا هغه جلۍ ده چې خپلې پوهې او هوښیارۍ سره هره ستونزه په یوازې ځان سره حلولی شي. طبقې، تا ډېرې ستونزې زغملې دي که نه؟ لیدونکو ته ووایه چې تر دې ځایه ستا سفر څنګه و؟ طبقې، هیله کوم ووایه، لاګرېنه تر دې ځایه ستا سفر څنګه و؟ ښاغلیه، تر دې ځایه را رسېدل ډېره راته سخته وه. د ښاغلی چترویدي لور اچھا همدا هو ستاسو مخې ته ولاړ ده او څوک غواړي چې له دې سره واده وکړي؟ ووایه که نه ورونو، څوک غواړي چې له دې سره واده وکړي؟ سره ووایه. پلار مې پلار دې څه طبقې؟ موږ ته د خپل پلار په اړه ووایه، د خپلې کورنۍ په اړه ووایه. لیدونکي غواړي پوه شي. زما کورنۍ او پلار جان مې تل را سره مرسته کړې ده. پلار مې چې زما لپاره څومره کارونه کړي، هیچا به د خپل اولاد لپاره نه وي کړي. ښاغلیه، ما اورېدلي چې ستا پلار هر څه له لاسه ورکړي. کوم څوک چې د حکومت استازی دی، یعنې چې مامور ټول هغه ته مامور وایي. خو هېڅوک په دې نه پوهېږي چې هغوی خپله نورو ته د هغوی د خوښې کور ورکوي او په هغه باندې خپل کور هم چلوي. زما پلار تل ماته را زده کړي چې هېڅ کار لوی یا کوچنی نه وي، مګر ټول د هغې دندې ته له همدې نظره اوس دا ووایه طبقې چې ستا واده څنګه اوله خراب شو؟ ووایه طبقې. درې خوراکه مساله داره خپل ساعت که نه پوره یو ساعت شاته که، ځکه چې ستا ژوند به هم همداسې وي تر ټولو شاته. اوهو تر څو چې د دې خبرې خلاصېږي که نه، زه به سپین ګیری شم. دې سره په خبرو کولو زه توتلا شوم، زه دې سره واده نه کوم. ووایه طبقې، موږ ټول غواړو ستا د توان بیلګه وګورو. کوم چا سره چې زما واده کېده، هغه ګمان کوو چې زما د دې نیمګړتیا له کبله ملګري ورباندې ملنډې وهي او هغه له ما سره له واده نه انکار وکړ. بیا ښاغلیه زه له ګرانه دلته راغلم. بیا ما 365 کې دنده واخیستله. ښاغلیه، زما کورنۍ له ما سره په دې کار کې را سره مرسته کړې ده. او طبقې دا چې لاګرېنه دلته راغلی او ژوند مو پیل که، دا ټول مصرفونه چا وکړل؟ پلار مې هغه خپل هر څه له لاسه ورکړل، خو هېڅکله یې دا خبره ماته ونه کړه. ښاغلیه،
اتلې بس دومره راته ویل چې په ډېر شوق سره اته کار وکړه تبکي د هېڅ شي په اړه اندېښنه مه کوه مګر هغوی ډېر یو بد عادت لري بد عادت د هغوی بد عادت دا دی چې هغه هېڅکله خپل اولادونو سره خپل درد نه شریکوي مګر د خپل اولادونو درد هېڅکله زغملی نه شي او ته غواړې د خپل پلار لپاره څه وکړې غواړم د هغوی سر لوړ کړم ښاغلیه او کوم کسان چې په هغوی باندې ملانډې وهي زه غواړم هغوی ورته درناوی وکړي او د دې کار لپاره څه کولی شې تبکي ډېر زیارباسم ښاغلیه ډېر کار کوه هېڅکله خپله هیله له لاسه نه ورکوه دا د تبکي ښېګڼې دي د پرمختګ لپاره یې خپل کور پرېښوده خو خپل انسانیت یې پرېنښوده اکثر اولادونه کله چې بل ښار ته د دندې لپاره ځي نو د مور او پلار پیسې خو مصرفوي مګر هغوی د خپل پلار او مور درناوی هېروي مګر تبکي داسې ونه کړه ما په خپلو سترګو لیدلي ملګرو تبکي زموږ نوې کارکوونکې ده اوس کار زده کوي مګر په ډېر لږ وخت کې داسې کار وکړ چې زموږ پخوانی کارکوونکي تر ننه پورې نه دي ترسره کړی ملګرو تبکي تر ننه پورې دې چې کوم کارونه کړي د هغه لپاره په ټیټ سر نه بلکې په لوړ سر باید ژوند وکړي سر خو باید د هغو ټیټ شي چې ستا او ستا د کورنۍ د سپکاوي هڅه یې کوله او یوه خبره تل په یاد وساته ننداره او څپېړه د یوې سکې دوه اړخونه دي یو څوک چې د یو چا ننداره جوړوي وخت اکثره وخت هغه کلکه په څپېړه باندې وهي تبکي بس یوه وروستۍ غوښتنه درنه لرم ستا په شان داسې نور کسان هم شته چې ژبه یې بندېږي ته غواړې هغوی ته کوم څه ووایې که نه ښاغلی زه غواړم دا ووایم چې د ژبې د بندښت له کبله هېڅوک باید ځان شاته پرېنږدي ستونزه دلته نشته ستونزه دلته هم نشته او په همدغه دواړو سره انسان بریالی کېږي دا خبره مې پلار راته کړې وه کاکا جانه ترورې تاسو دلته راشئ مهرباني وکړئ تبکي ستاسو مینې ته اړتیا لري نه لوره نه داسې مه ژاړه لور کوي تا نن زما سر د ټولو په وړاندې ډېر لوړ کړ زه نن احساس کوم چې د نړۍ تر ټولو ښه پلار یم ته هم د نړۍ تر ټولو ښه لور یې زما لور کوي زه په تا باندې ډېر ویاړم لورې د تبکي مینې او د هغې کورنۍ ته زما لخوا سلام تبکي موږ په تا ویاړو
साक्षी कैमरामैन चेप په بلې اونۍ کې دا ټولې خبرې په تلویزیون کې خپرېږي زموږ په هغې خپرونه کې هغه کسان پیژندل کېږي چې خپلې نیمګړتیاوې یې پر خپل ځواک باندې بدلوي او د دې ټول مسؤلیت ستا دی چپ او ساکشي طبقي ټوکې نه دي بیلګه ده یوه شیبه زما خبرې تر اوسه نه دي خلاص شوې طبقي دلته راشه طبقي ما ویلې که نه دلته راشه ساکشي کوم څه چې تا نن طبقي سره وکړل ولې دې وکړل ما پوښتنه وکړه ساکشي ولې دې وکړل دروفه هغه بس یوه ټوکه د نورو په نیمګړتیاو ملنډې وهل د هغوی سپکاوی د خلکو د زړه ماتول دا هر څه ټوکې دي دروفه هغه خو بس که زما په چینل کې تر ننه پورې هیڅ چا داسې یو رضالت نه و کړی کوم چې تا نن کړی ساکشي څوک چې تا د دې کار لپاره بخښلی شي هغه یوازې طبقي ده له طبقي نه بخښنه وغواړه دروفه زه بخښنه نه غواړم ما داسې کومه خبره نه ده کړې چې لکه بلی بخښنه وغواړم دا د وروستۍ موقع ده ساکشي کومه خبره مې چې طبقي ته کړې وه نن یې تا ته کوم یا خو له طبقي نه بخښنه وغواړه او یا هم نور دفتر ته مه راځه زه بخښنه غواړم کومه خبره نه ده بله غونډه همدا نن ده ډېر اړینه غونډه ده نه ساکشي را سره نه راځي طبقي راځي اکاکا او ترورجانې که تاسو ستونزه ونه لرئ نو غواړم طبقي ځان سره یوې اړینې غونډې ته بوځم طبقي زه کور ته رسوم او تاسې د دفتر په موټر کې تللی شئ